سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ شپږیزه کرکټ لیګ نه هم پړاو سیالۍ لومړۍ لوبه نن ترسره شوله چې سپین غرو بندي امیر لوبډلې سره مخ شولې چې د بندي امیر لوبډلې و سپین غر لوبډلې ته په 19 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. د سپین غر لوبډلې لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي چې د بندي امیر لوبډلې پر وړاندې د توپ اچونې پریکړه وکړله. د بندي امیر لوبډلې بیا په ټاکل شویو 10 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 118 منډې جوړې کړلې. د بندي امیر لوبډلې لپاره په توپونه کې صدیق الله تل ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله چې په 40 توپونو باندې 9 منډې جوړ کړلې. داسې کریم جنت هم ډېره زبردسته لوبه وکړله چې 34 منډې جوړې کړلې. د سپین غر لوبډلې د 188 منډو هدف په تعقیب کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله، خو ونه توانېدله چې د بندي امیر د 188 منډو هدف پسې د ځان ورسوي. د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره 148 منډې جوړې کړلې چې په 19 منډو په توپیر د بندي امیر لوبډلې څخه ماته وخوړله. او د شپږیزه کرکټ لیګ په دویمه لوبه کې به امون انګانو میسینا کاتالان لوبډلې سره مخ شولې چې امون انګانو لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپونې پریکړه وکړله. په ټاکل شویو 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 151 منډې جوړې کړلې. د میسینا کاتالانو په دغه لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړله چې امون انګانو لوبډلې ته په 8 وکټو په توپیر ستره ماته ورکړله. په دغه لوبه کې لوبډلمشر ابراهیم ززران ډېره خوندوره زبردسته لوبه وکړله چې په 2 توپونو باندې 8 نه سوځېدلې منډې جوړ کړلې. داسې افسر خان زازیم ته د ترڅنګ ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې په 30 توپونو باندې 42 ناسوځېدلې منډې جوړې کړلې. د شپږیزه کرکټ لیګ کې به هره ورځ دوه لوبې ترسره کېږي چې په لومړۍ ورځ باندې 2 لوبې ترسره شولې چې بندي امیر او میسینک لوبډلې د دغه لوبې ګټونکې لوبډلې شولې چې لومړۍ بریاوې خپلې کړلې. سبا هم په شپږیزه کرکټ لیګ کې 2 ډېرې زبردسته په زړه پورې لوبې ترسره کېږي. تاسو هم د کابل کرکټ لوبغاړي ته راسئ خپل ملي اتلان له نږدې څخه تشویق کړئ. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ د ټیک ټاک آیډي هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.